د قربانۍ متعلق سوال دی. سوال دا دی چې قرباني په چا باندې واجب دی؟ جواب دا دی شرعي اعتبار سره قرباني په هغه چا باندې واجب دی چې مسلمان وي، کافر باندې نشته، عاقل وي، لغوني باندې نشته، بالغ وي، ماشوم باندې نشته، مقیم وي، مسافر باندې نشته. چې په ورځو د قربانۍ کې چې هغه 3 ورځې دي، یو سړی د 2.5 تولو سرو زرو یا 2.50 تولو د سپینو زرو یا د 2.50 سپینو زرو تولو په مقدار سره د نقدو پیسو یا مال یا سامان د تجارت مالک وي چې دا پیسې او دغه سرمایه د حاجت اصلي نه سوایي او سړی قرضدار نه وي، په داسې سړي باندې قرباني واجب دی که نارینه وي او که زنانه وي. دلیل د هغې دپاره د عالمګیري عبارت دی واما شرائط الوجوب منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما يتعلق به وجوب زکات. دا دون ما يتعلق بوجوب زکات معنا دا دی 2.50 تولو سپینو زرو یا د 2.5 تولو سرو زرو چې یو سړی مالک وي یا د دغه په مقدار باندې د پیسو، نو دې باندې کال تیریدل شرط نه دی. شرط دا دی چې عاقل بالغ مسلمان مقیم وي او بله دا خبره دی چې د حاجت اصلي او د قرضې نه سوایي، که کال پې تیر شوی وي که کال نه پې تیر شوی. ایامو د وضحیې کې چې کله دونه سرمایه د ده سره وي قرباني ورباندې واجب دی، نارینه وي او که زنانه وي. بس دی.